بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون. اوس آیا دا خلق د الله د اطاعت طریقه یعنی د الله دین پرېږدي او څه بل دین لټوي په داسې حال کې چې د آسمانونو او د ځمکې ټول شیان خوښ وي او که ناخوښ یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي او هم د هغه طرف ته د ستاسو ټولو ورګرځېدل دي. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اے پیغمبر اوایا چې مونږ الله منو هغه ښوونه منو چې په مونږ یې نازله شوې ده، هغه ښوونه هم منو چې په ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او یعقوب علیه السلام او د دې په اولاد نازله شوې ده، او په هغو هدایاتو هم ایمان دی چې په موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او نورو پیغمبرانو ته د هغو د پروردګار د طرفه ورکړې شوي دي. مونږ د هغو ترمنځ فرق نه کوو او مونږ د الله د فرمان تابع یو یعنی مسلمانان یو. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. او د دې فرمان نه رستو یعنی اسلام نه سوا چې هر څوک بله لاره خوښه کي نو دا هغه دا طریقه به هیڅ کله قبوله نه کړی شي او په آخرت کې به هغه ناکام او نقصانی وي. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. څنګه کېدای شي چې الله تعالی هغه خلکو ته هدایت وکړي چې هغو ایمان راوړو نه پس بیا کفر ته واوړي په داسې حال کې چې هغو پخپله په دې خبره ګواهي کړې ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغو ته روښانه نښې نښانې هم راغلي دي. الله خو ظالمانو ته سمه لار نه ښایي. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نو د دغو سزا هم دا ده چې په هغو د الله او فرښتو او د ټولو انسانانو لعنت دی. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. په همدې حالت کې به هغوی تل دپاره پراته وي، نه به د هغو په سزا کې څه اسانتیا راشي او نه به هغو ته څه مهلت ورکړی شي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. البته هغه کسان به معاف کړی شي چې دې نه وروستو توبه وباسي او خپل اعمال سم کي او خپله اصلاح وکړي. الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
او کم خلق چې ایمان راوړو نه پس بیا د کفر لاره خوښه کی او بیا په خپل کفر کې نور هم زیات شي نو د دې توبه به هیڅ کله هم نشي قبلولی هم دغه گمراه خلق دي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. یقینو کې چې کوم خلکو کفر خوښ کړی دی او دا د کفر په حال کې مړه شول او که هغه د عذاب نه ځان بچولو دپاره ټولې ځمکې عمره سره زر په فدیه کې ورکي نو هغه به قبوله نه کړی شي. داسې خلکو دپاره دردناکه سزا تیاره ده او هغوی به د خپل ځان دپاره هیڅ مددګارې به هم ونه ویني. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسو هغه پورې نیکۍ ته نشئ رسېدی تر څوم چې د زړه نه نږدې شیان یعنی ستاسو هغه شیان چې ډېرم زړه ته نږدې وي د الله په لار کې خرچ نه کوئ او چې تاسو هر څه د الله په لار کې خرچ کوئ الله یې ښه پیژني. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. دا ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بني اسرائیلو دپاره هم حلال وو. البته ځینې شیان داسې وو چې د تورات د نازلېدو نه مخکې اسرائیلو په خپله په ځان حرام کړي وو. دوی ته ووایه که تاسو په خپلو اعتراضونو کې رښتینې یئ نو تورات راوړئ او د هغه لیک را مخکې کوئ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. او کم خلک چې د نه وروستو هم د ځان نه جوړ کړي دروغ د الله سره تړي نو هم هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ووایا الله چې څه ویلي دي رښتیا یې ویلي دي. تاسو د ابراهیم علیه السلام د طریقې پیروي وکئ او ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه و. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بشک د انسانانو د پاره چې د ټولو نه لوی د عبادت ځای چې مقرر شو چې په مکه شریف کې دی کم چې د تمامي دنیا د پاره د برکت او د هدایت مرکز ګرځولی شوی دی. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. چې په هغه کې څرګندې نښې دي د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي نو په امن شو. په خلکو د الله دا حق دی چې څوک د هغه کور ته د رسېدو وس لري نو د هغه حج دې وکړي او چې څوک د دې حکم نه انکار وکړي نو هغه دې پوه شي چې الله د ټول
ټول دنیا نه بے پروا دی. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وایا اے اهل کتابو تاسو ولې د الله د حکمونو د منلو نه منکریږئ؟ هر یو حرکت چې تاسو کوئ الله ویني. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وایا اے اهل کتابو د تاسو دا څه کارونه دي چې څوک د الله حکم مني نو تاسو هغه هم د الله د لارې نه منې کوئ او غواړئ چې هغه د په کږه لار لاړ شي په داسې حال کې چې تاسو په خپله په دې شاهدان یئ چې دا لاره سمه ده. الله د ستاسو د اعمالو نه بے خبر نه دی. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے مومنانو که تاسو د اهل کتابو د یوې ډلې خبرې ومنئ نو دی به تاسو د ایمان نه بیرته کفر ته واړوي. فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ستاسو د پاره د کفر طرف ته د تک کم ځای پاتې دی چې تاسو ته د الله آیاتونه اورول کیږي او د ستاسو په منځ کې د هغه پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم موجود دی. څوک چې د الله لمن ټینګه ونیسي هغه به هرومرو سمه لاره وویني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے مومنانو د الله نه داسې وویریږئ لکه څنګه چې د هغه نه د ویرېدو حق دی او تر مرګه پورې مسلمانان پاتې شئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ټول یو ځای شئ او د الله پړی کلک ونیسئ او په خپلو منځ کې فرقه بندي مه کوئ یعنی بیلې بیلې فرقې مه جوړوئ او د الله هغه نعمت را یاد کئ کله چې تاسو د یو بل دشمنان وئ نو الله د ستاسو په زړونو کې مینه پیدا کړه او د الله په دغه مهربانۍ تاسو د یو بل رونه شوئ. تاسو د اور په یوې غټې کندې په غاړه ولاړ وئ او الله تاسو بچ کړئ او الله تعالی هم دغسې خپلې نښې تاسو ته ښایي چې تاسو سمه لاره ووینئ. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. پتاسو کې یو ډله داسې هم پکار ده چې د نیکۍ طرف ته بلنه وکړي د ښه کارونو حکم وکړي او د بدو کارونو نه دې منې کړي. کم خلک چې دا کار کوي نو هم هغوی به بریالي شي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم. پام کوئ چې تاسو د هغو خلکو غونتې نشئ چې څرګنده روښانې لارښودنو خبرو نه پس هم په فرقو کې تقسیم شول او اختلاف یې وکړو. هم د دغو خلکو دپاره ډېر غټ عذاب تیار دی. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هلته به د ځینو مخونه سپین وي او ځینې به تور مخي وي. تور مخو ته به وویلی شي چې تاسو ایمان راوړو نه پس بیا کفر ته ننوتئ، اوس د خپل کفر په بدل کې د عذاب خوند وڅکئ. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. پاتې شو سپین مخي خلق، نو دی به د الله په رحمت کې داخل شي او تل به پکې اوسیږي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. اے نبی، دا د الله حق آیاتونه دي چې مونږ تا ته سم صحیح اورو، ځکه چې الله تعالی په انسانانو د ظلم کولو اراده نه لري. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. پس مکه او آسمانونو کې چې هر څه دي د الله دپاره دي او هم ټول کارونه به الله ته وړاندې کیږي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اوس په دې دنیا کې ټولو نه بهترین امت تاسو یې چې د انسانانو د لارښودنې او اصلاح دپاره پیدا کړی شوی دی. تاسو د نیکۍ حکم کوئ او د غلطو کارونو نه منې کوئ او په الله ایمان لرئ. که اهل کتابو ایمان راوړی وی نو هم د دې دپاره ښه وه. په دغو کې څه ایمانداره هم شته، خو دې کې زیاتره خلک فاسقان دي. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. دی تاسو ته هیڅ نقصان نشي درکولی، صرف دومره کولی شي چې تنګم کی. کدی د تاسو سره وجنګیږي نو په مقابله کې به شا واړوي، یا بیا به داسې بې وسه شي چې د یو طرف نه به هم دی ته مرسته نه وي. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دی چې هر چرته لاندې کوي نو د ذلت توکې په باندې کوي. که چرته د خدای یا د انسانانو په پناه کې راشي دا بېله خبره ده. دی د الله په قهر اخته شوي دي، په دې فقیري اچولې شوې ده. دا ځکه چې دی د الله د حکمونو سره کفر کولو او ناحقه به پیغمبران وجل. د دې په دغو کارونو په دې باندې ذلت واچولی شو. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. دا ټول یو شان ندي. په اهل کتابو کې یو ډله داسې هم شته چې په حق قایمه ده، کم چې په شپو کې د کلام الله تلاوت کوي او سجدې هم کوي. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. دی په الله تعالی او په ورځ د آخرت ایمان هم ساتي، د نیک کارونو حکم کوي او د بدو کارونو نه منع کوي او نیک کارونو کې وړاندې وي. دا خلق په نیک بختو کې دي. فما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. دا خلق چې کم نیک کارونه کوي د دغو ناقدري به نشي او الله تعالی پرهیزګار خلق ښه پیژني. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کافرانو لا د دې مال او اولاد د قیامت په ورځ به هیڅ پکار را نشي، دا خو جهنميان دي او تل به پکې پراته وي. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ځینې نیک کارونو کې دي چې خرچ کوي د مثال د هغه باد غونته دی چې پکې بړبړ کوي او د دغو ظالمانو په فصلونو راپروزي او ورله تعالی والا کی. الله تعالی په دې ظلم نه دی کړی، دی په خپل ځانونو ظلم کولو. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ہے مومنانو، تاسو د مومنانو نه سیوا نور چاته د خپل زړه رازونه مه بیانوئ. تاسو خو نه وینئ د دغو د لاسه چې څومره کیدی شي دی تاسو تباهۍ کې اچوي. دی غواړي چې تاسو تل په تکلیف کې پراته وئ. د دې دا دشمني خو د دغو د جبو نه ظاهره شوې ده او کومه دشمني چې د دغو په سینو کې ده هغه د ده نه هم زیاته ده. موږ تاسو ته خپلې خبرې بیانې کړې. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بعيزكم إن الله عليم بذات الصدور. که تاسو عقل لرئ نو غور وکئ. تاسو دی سره مینه کوئ خو دی د تاسو سره مینه نه کوي. تاسو ټول کتابونه منئ خو دی نه مني، نو بیا دا څنګه مینه ده؟ دی په ظاهره خو د ستاسو په مخ کې د ایمان اقرار کوي، خو چې پناه شي نو د ډېرې غوسې نه خپلې ګوتې چیچي. هغو ته ووایه چې په همدغه غوسه کې ځان ووژنئ او الله تعالی د زړونو په رازونو ښه پوهیږي. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. او کتاسو تسخی گنا یا خوشحالی درسی نو دی خفکیگی او کپتاسو سم مصیبت راشی نو دی خوشحالیگی. مومنانو تاسو صبر کوئے او پریزگار اوسئ. د دې دا مکر تاسو ته هیڅ نقصان نشي ترسولے. دی چې هر څه چل کوي د الله په نظر کې دی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے نبی هغه وخت در یاد کا چې کله چې د سحر په وخت د خپل کور وتلی وي او د احد په میدان کې د مسلمانان د جنگ د پاره په مورچو کې تیارول. الله ټولې خبرې اوري او هغه په هر څه پوهیږي. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یاد کا هغه وخت چې پتاسو کې دوه ډلې داسې وي چې همت بایللې وو په داسې حال کې چې الله د هغو د ملاتړ د پاره موجود وو او مؤمنان دې یوازې په الله باندې ډاډ لري. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشکرون. جنگ بدر کې چې څه وخت تاسو ډیر زیات کمزوري وي نو الله تعالی د ستاسو مدد وکړو نو د الله تعالی نه ویره ساتئ او شکر وباسئ. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. یاد کئ هغه وخت چې تا مومنانو لا تسلی ورکوله. آیا تاسو ته دا کافی نه ده چې الله دې 3,000 فرښتو پر علیګلو در سره مدد وکړي؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. بشکا کتاسو د پرهیزګارۍ او د صبر نه کار واخلئ نو په کم وخت کې چې دشمنان در باندې حمله وکړي په هم هغه وخت کې به د ستاسو رب به تاسو سره د 5,000 نښه شوي فرښتو په وسیله در سره مدد وکړي. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. دا خبره تاسو ته الله تعالی د دې د پاره کړې ده چې تاسو خوشاله شئ او تاسو زړونه ډاډه شي. مدد خدا الله د طرفه دی چې ډیر زورور او د حکمت څښتن دی. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. او دا مدد با الله تعالی د دې د پاره در سره وکي تر څو چې د کفر په لاره د تلونکو یو مټ غوڅ شي یا هغو ته داسې رسوا کوونکې ماتې ورکي چې هغې ناکامه او نامراده ستانه شي. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اے پیغمبر د فیصلې په واک کې ستاسو برخه نشته. دا واک د الله دی. که خوښه شي وبه بخي او که وغواړي نو سزا به ورله ورکړي. دا د دې دپاره چې هغوی ظالمان دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
آسمانونو او پزمکه کې چې هر څه دي مالک الله تعالی دی. چاته چې خوښ شي بخنه کوي او چاته چې خوښ شي عذاب ورکوي. هغه بخونکې او مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے مومنانو دا زیاته او سوچنده سود خوري پریږدئ او د الله نه ویریږئ چې تاسو نجات حاصل کړئ. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. د هغه اور نه ځان وساتئ چې د کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. او د الله او د هغه د رسول حکم ومنئ کیدای شي چې په تاسو رحم وشي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. په هغه لاره په منډه منډه وځغلئ چې ستاسو د پروردګار د بخنې او د هغه د جنت خواته تللې ده چې د هغه فراغتیا د ځمکې او د اسمانونو عمره ده او هغه د هغو د خدایه ویرونکو دپاره تیاره کړې شوې ده. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. کم خلق چې پتنګ دسته او د خوشاله په وخت کې د الله په لار کې خرج کوي او غوسس کی او خلق معاف کوي داسې نیکان خلق د خدای ډیر خوښتي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او کم کسان چې څه وخت چې کله داسې شرمناک کارو کی یا کله د کمې ګناه په کولو دی په خپل ځان ظلم کوي نو ورسره سمدستي الله تعالی وریادیږي او د هغه نه د خپلو ګناهونو بخنه غواړي ځکه چې د الله نه سوا بل څوک دی چې ګناهونه وبخي او هغه د پوهې او ادراک سره سره په بدو کارونو ټینګیږي نه. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. د داسې خلکو جزا د دې د رب په نزدې دا ده چې هغې به الله تعالی وبخي او په داسې باغونو به یې ننباسي چې تر لاندې به یې ولې بهیږي او هلته به هغوی تل دپاره اوسیږي. د نیک عمله خلکو دپاره څومره ښه بدله ده. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. او د تاسو نه مخکې ډیر واقعات تیر شوي دي په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ او وګورئ چې هغه خلک کم عاقبت سره مخامخ شول. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. د عام خلکو د پاره دا قرآن یو بیان دی خو د پرهیزګارو د پاره هدایت او نصیحت دی. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم
كنتم مؤمنين. بیزړه کېږئ ما او نه غم وکئ که په تاسو کې د ایمان جذبه قایمه وي نو همیشه به په دشمن غالبه یئ. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. او اوس چې تاسو زخمیان شوي نو هم داسې د ستاسو د دشمن ډله هم زخمیان شوي دي. دا د زمانې خوږې ترخې دي چې مونږ د خلکو ترمنځ اړو راړو. په تاسو دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله دا وګوري چې په تاسو کې رښتیني مؤمنان څوک دي او په تاسو کې ځینو له د شهادت درجه درکړه او د هغو خلکو بیلولې غوښتل چې واقعي د رښتیا شاهدان وو ځکه چې ظالمان د الله نه خوښیږي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. او وجدا هم وا چې الله تعالی غوښتل چې مؤمنان دې بالکل بیل کی او کافران غرق کی. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا دستاسو دا ګمان دی چې جنت ته به لاړ شئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه دی لیدلی یعنی دا ازمیښې نه دی کړی چې په تاسو کې کم هغه خلک دي چې هغه د الله په لار کې جهاد کوونکي او صابران دي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. د جنگ نه مخکې تاسو خو د شهادت په خواهش کې وئ خو دا د هغه وخت خبره ده چې د مرګ سره مخامخ شوي نه وئ. دا خو اوس مخامخ شوئ او تاسو هغه په سترګو ولیدو. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی الله علیه و آله وسلم نور سن دی مگر صرف یو پیغمبر دی. د دنه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي. که د عمرې یا اوجل شي نو تاسو به په خپلو پوندو په شا وګرځئ. یاد لرئ څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان ونه رسوي او څوک چې د الله شکر ویستونکي بندگان شي هغه ته به الله تعالی د دې بدل ورکي. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. یو جاندار هم د الله د حکم نه بغیر نشي مړ کېدی. د مرګ نیټه لیکلې شوې ده. څوک چې د دنیا د ثواب په اراده کار وکړي هغه ته به موږ هم دې دنیا نه ورکو او څوک چې د آخرت په اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي او شکر ویستونکو ته به موږ هرومرو د هغو جزا ورکو. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله
وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. د دین مخکې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې د هغو په ملګرتیا کې ډیر خدای پالونکي وجنګېدل. د خدای په لار کې چې کم غمونه په هغو راغلل هغې پې زړه ماتې نه شول، هغې کمزوري ښکاره نه کړه، هغو د باطل په وړاندې سر ټیټ نه کو. الله هم داسې صبر کوونکي خوښوي. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. د هغو دعا صرف داوا چې ای زمون پروردګاره زمون خطاګانې او ګناه وبخه، زمون په کار کې کستا د حدودونه څه تیری شوي وي هغه معاف کا، زمون قدمونه ټینګ کا او په کافرانو باندې د فتح دپاره زمون مدد وکړه. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. په آخر کې الله تعالی هغو ته د دنیا ثواب هم ورکو او د هغه نه ښه ثواب په آخرت کې هم په برخه کو. د الله هم دغه قسم نیکمله کسان خوښیږي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے مومنانو که تاسو د هغو خلکو په خوښه لاړ شئ چې هغو کفر خوښ کړی دی نو هغوی به تاسو بیرته په شا واړئ او تاسو به ناکام شئ. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله تعالی ستاسو ملاتړ او مددگار دی او هغه ډیر ښه مددگار دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هغه وخت ډیر زر راتلونکی دی چې موږ د حق نه منونکو په زړونو کې ویره واچو، ځکه چې هغو د الله سره په خدای کې هغه څه شریک کړي دي چې د هغو په برخوالی الله څه سند نه دی نازل کړی. د هغو د اوسېدو ځای جهنم دی او د ظالمانو دپاره هغه ډیر بد ځای دی. ولقد صدقكم الله وحده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله چې د کمې فتح او د مدد وعده د تاسو سره کړې وه هغه خو یې پوره کړه. اول خو د هغه په حکم هم دا تاسو هغه وجل او کله چې تاسو همت وبایلو او په خپل کار کې اختلاف وکړو او د هغو نه وروستو الله تاسو ته هغه شی وښودو چې تاسو یې په مینه کې راګیروئ، یعنی مال غنیمت په تاسو کې ځینو دنیا خوښه کړه او ځینو د آخرت مینه ولرله، نو بیا الله تعالی تاسو د کافرانو په مقابله کې په شا وګرځولی چې په تاسو ازمیښ وکړي. او حق دا دی چې الله تعالی بیا هم تاسو ته معافي وکړه او الله تعالی په مؤمنانو باندې فضل کوونکی دی. إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم عما بغم
غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. چې څه وخت تاسو په تیښته ځغلي دی هیڅ چاته هم د بیرته د کتو قدر پام نه و او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د رستو نه تاسو پسې نارې وهلې په هغه وخت کې ستاسو د دې چال چلن بدله خدای درکړه چې تاسو یې د غم د پاسه په غم اخته کړئ تر څو چې بیا د پاره دا سبق واخلئ چې څه شی د ستاسو د لاسه وځي یا کم تکلیف درته ورسي چې په هغه خفه نشئ. الله د ستاسو په ټولو کارونو خبر دی. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. د دې کړهو نه وروستو بیا هم الله تعالی په تاسو امن نازل کړو د ستاسو سره په ځینو کسانو داسې یو حالت یعنی د امن خوب راوستو دې کې یوه بله ډله یعنی منافقین چې د مرګ نه یریده او د الله تعالی په باب رنګ د جهالت خبرې کولې چې د سر نه تر آخره د حق نه خلاف وي. دا خلک اوس وایي چې دا کار سر ته په رسولو کې زمونږ هم څه برخه شته. دې ته ووایه د هیڅ چا پکې هیڅ برخه نشته. د دې کار ټول واک د الله په لاس کې دی. په اصل کې چې کمې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تا ته نه څرګندوي. دی په خپلو کې وایي که زمونږ څه واک وی نو دلته به نه وژل کېدو. ته ووایه که تاسو په خپل کورونو کې هم وی نو دغه کسانو چې مرګ لیکلی شوی و هغې به په خپله د خپل وژل کېدو ځای ته رارسېدل. دا پیښه وشوه دا د دې دپاره وه چې کم شی د ستاسو په سینو کې پټ دی الله د هغه ازمیښ وکړي او د ستاسو په زړونو کې چې کمې خبرې دي هغه رابسیره کړي. الله د زړونو په حال ډېر ښه پوهیږي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. پتاسو کې چې کومو خلکو د مقابلې په ورځ شاړولې وه د هغو د دې تېروتلو سبب دا و چې د هغې د دین د کمزورۍ په وجه شیطان د هغو خپې وښویولې. الله هغو ته بخښنه وکړه. الله ډېر تېرېدونکی او د زغم مالک دی. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے مومنانو
د کافرانو غونتې خبرې مکوئ چې کله د هغو دوستان او خپلوان په سفر ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او ولته کمې پیښې سره لاس او ګروان کیږي نو هغوی وایي چې که هغوی د موږ سره وی نو نه به مړه کېدی او نه به وجل کېدی. الله داسې خبرې د هغو په زړونو کې د غم او د افسوس وسیله ګرځوي. که دا نه وي نو په اصل کې د مرګ او د ژوند واک هم د الله په لاس کې دی او هغه د ستاسو ټول کارونه ویني. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قسم دے که تاسو د الله په لار کې شهیدان شئ یا مړه شئ نو د ستاسو په باب د الله راتلونکي رحمت او بخنه د هغو ټولو شیانو نه ډېره ښه ده چې دا خلک یې راغونډوي. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. او که تاسو عمره یا ووژل شئ په هر حال د ستاسو ټولو راتګ هم دی الله طرف ته دی. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اے پیغمبر دا د الله تعالی لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو د پاره ډیر نرم خویا کړی یې او کته تون خویا وای او سخت زړه وای نو دا ټول بستا د شاوخوانا خواره شوي وو. د دې خطاګانې وبخه د دې دپاره بخنه وغواړه او هغوی سره هم په خپلو کارونو کې مشوره کوه. بیا چې ستا اراده په کومه رای ټینګه شي نو په الله توکل وکړه. د الله هغه خلک خوښیږي چې د هغه په ډاډ نه کار کوي. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. که الله تعالی ستا مددګاری وي نو یو قوت هم په تاسو برلاس کېدی نشي او که هغه د تاسو نه لاس واخلي نو بیا د هغه نه وروستو څوک دي چې ستاسو مرسته وکړي. څوک چې رښتیني مؤمنان دي هغوی دې یوازې په الله تعالی توکل وکړي. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا د یو پیغمبر کار نشي کېدی چې هغه خیانت وکړي او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به د خپل ټول خیانتونو سره د قیامت په ورځ حاضر شي او بیا به هر کس ته د هغه د اعمالو پوره بدله ورکړی شي او په هیڅ چا به هیڅ ظلم ونه شي. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. خانو دا څنګه کېدی شي چې څوک تل د الله په خوښه روان وي هغه دې د هغه چا غوندې کار وکړي چې د الله په غضب اخته شوی وي او د هغه وروستینی منزل دوزخ وي چې هغه ډېر ناکاره د اوسېدو ځای دی. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. د الله په وړاندې د دغو خلکو بیلې درجې دي او الله تعالی د ټولو د اعمالو لیدونکی دی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. په حقیقت کې خو الله تعالی په مؤمنانو باندې دا لوی احسان کړی دی چې په هغو کې په خپله د هغو نه یو داسې پیغمبر راپورته کو چې د هغه آیاتونه ورته اوروي، د هغو ژوند سوتره کوي او هغو ته د کتاب پوهې ښوونه کوي، په داسې حال کې چې د دې نه مخکې هم دا خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي وو. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. دا تاسو سکوي چې کله په کم کړهو کې اخته شئ نو په دې خبره خوله پرانیزئ چې دا مصیبت د کم طرفه راغی، په داسې حال کې چې بدر په جګړه کې د ستاسو لاسونو د دې دوه چنده مصیبت د دشمن ډلې ته رسولی و. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دې ته ووایه دا مصیبت په خپله ستاسو د خوا نه منځته راوستل شوی دی او الله په هر څه برلاس دی. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. کم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسو ته ورسېدو هغه د الله په حکم و او د دې دپاره و چې الله وګوري چې تاسو کې مؤمنان څوک دي. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هاغه منافقان کله چې هغو ته وویل شو چې راشئ د الله په لار کې وجنګېږئ یا لږ تر لږه د خپل خوانه دفاع وکئ یعنی کافران لرې کوي، نو وی ویل که مونږ پوهېدی چې نن به جګړه کیږي نو مونږ به هرومرو در سره تللي وی. کله چې هغو دا خبره کوله په هغه وخت کې هغوی د ایمان نه کفر ته ډېر نږدې وو. هغوی په خپلو خلو هغه څه وایي چې د هغو په زړونو کې نه وي او هغه څه چې هغوی په زړونو کې پټوي الله پې ښه پوهېږي. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. دا هغه خلق دي چې په خپله خو کېناستل او د هغو وروڼه وجنګېدل او ووجل شول، د هغو په باب یې ویل که هغو زمونږ خبره منلی وې نو نه به ووجل شوي. دې ته ووایه چې که تاسو په خپله دغه خبره کې رښتینې یئ نو کلم چې خپل مرګ راشي هغه وزغلوئ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. کم خلق چې د الله په لار کې شهیدان شوي دي هغوی مړه مه ګڼئ، هغوی خو په حقیقت کې ژوندي دي د خپل رب په وړاندې روزي مومي. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سچې الله تعالی د خپل طرفه هغو ته ورکړي دي په هغه دي ډېر خوښ او خوشحاله دي او ډاډه دي کم مؤمنان چې د هغو نه وروستو په دنیا کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي، د هغو دپاره هم څه ویره او کړاو نشته. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
او هغوی د الله د نعمت او په فضل ډیر خوشاله دي او په دې هم چې الله تعالی د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کم کسان چې زخمی شوي وو بیا هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک ویل، په هغو کې چې کم خلق نیککاران او پرهیزګاران دي د هغو دپاره ستر اجر دی. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. او هغه کسان چې خلکو ورته وویل چې ستاسو په خلاف لوی لښکرې راغونډې شوي دي نو هغو نه وویریږئ. د دې په اورېدو د هغو ایمان نور هم مضبوط شو او هغو جواب ورکو چې زموږ دپاره خو الله کافي دی او هغه ډیر ښه کار جوړونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله ذو فضل عظيم. په آخر کې هغوی د الله تعالی د نعمت او فضل سره بیرته ستانه شو، هغو ته هیڅ نقصان هم ونه رسیدو او هغو د الله د رضامندۍ پیروي وکړه. الله ډیر ستر د فضل مالک دی. انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اوس تاسو ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان یې بې ځایه ویرول. د دې امله راتلونکي کې تاسو د انسانانو نه مه ویریږئ، زما نه وویریږئ که تاسو په رښتینې طریقه د ایمان خاوندان یې. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم، څوک چې د کفر په لار کې مخکې شو ته د هغو په منډو ترلو مه زورېږه. دی د الله هیڅ کار نشي ورانولی. الله غواړي چې هغو ته په آخرت کې هیڅ برخه ورنکي او په آخر کې هغوی په سخت عذاب کې اخته کیدونکي دي. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. کومو خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخستی دی هغوی هیڅ کله الله تعالی ته نقصان نشي رسولی. د هغو دپاره دردناک عذاب تیار دی. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهین. دا مهلت چې مونږ هغو ته ورکو کافران دي دا د ځان دپاره ښه نه ګڼي. مونږ خو هغو ته د دې دپاره مهلت ورکو چې دی د ګناه دروند پیټې وتړي، بیا د هغو دپاره سخته سپکوونکې سزا ده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله به مومنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نه دي څنګه چې تاسو اوس پکې
هغه به پاک خلق د ناپاکو خلکو نه بیل کی او د الله داسې عادت نه دی چې تاسو په غیبو خبر کی د پټو خبرو د ښودلو دپاره چې د هغه د خپل پیغمبرانو نه چاته خوښه شي مقرروي د دې عمله د پټو کارونو په باب په الله او په پیغمبرانو ایمان راوړئ که تاسو ایمان راوړئ او تقوا خوښه کوئ نو تاسو ته به لوی اجر په برخه شي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. په کومو خلکو باندې چې الله تعالی خپل فضل کړی دی او بیا هغوی د بخیلۍ نه کار واخلي هغوی دې دا نه ګڼي چې دا بخیلي د هغو دپاره ګټوره ده نه دا د هغو دپاره ډیره بده ده څه شی چې هغوی په خپله شومتیا راغونډوي هم هغه به د قیامت په ورځ د هغو د غاړې توک شي. د ځمکې او د اسمانونو میراث یوازې د الله دی او تاسو چې څه کوئ الله پې خبر دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. او په یقیني طریقه الله تعالی د هغو خلکو وینا واورېده چې وایي الله فقیر دی او موږ مالداره یو. د هغو دا وینا به هم موږ ولیکو او د دې نه مخکې چې هغو کم پیغمبران په ناحقه وجلي دي هغه به هم د هغو په عملنامه کې درج کو. کله چې د فیصلې وخت راشي په هغه وخت کې به موږ هغو ته ووایو چې اوس د بل شوي دوزخ د عذاب خوند وڅکئ. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دستاسو د خپلو لاسونو ګټه ده الله په خپلو بندګانو ظالم نه دی. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. کم خلق چې وایي چې الله مونږ ته لارښودنه کړې ده چې مونږ به هیڅوک د پیغمبر په طریقه تر هغه پورې ونه منو تر څو چې هغه زمونږ په مخ کې داسې قرباني ونه کي چې د غیب راتلونکې اورې ونه خوري. هغو ته ووایه تاسو ته زمانه مخکې ډېر پیغمبران راغلي دي چې ډېرې زیاتې څرګندې نښې راوړې وې او هغه نښې هم راوړې وې چې تاسو یې یادوئ. نو که ایمان راوړو دپاره تاسو د دې شرط په وړاندې کولو کې رښتینی یئ نو تاسو هغه پیغمبران ولې وجل؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. اوس اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم کدا خلق تا دروغ جنګنی نو د تا نه مخکې بشمیره هغه پیغمبران دروغ جنګنل شوي دي چې ښکاره څرګندې نښې صحیفې او روښانه کتابونه یې راوړي وو. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.